د سر چې څومره بیماری دی، ډیپریشن دی، خیالات دی، پریشانی ده، که غواړئ چې د دې بیماری نه محفوظ سي، که غواړئ چې د سر ډیپریشن دی، د پریشانی دی ختم سي، نو یو حدیث شریف ضرور د سره واوره چې داسې وظیفه، داسې عمل چې رسول الله فرمایل چې کله د سهار د لمانځه بعد یو کس دغه کلمات 3 وارې ووایي، ډېرې اسانه کلمات دي، الله رب العزت به د سر د بیماری چې کله مشکلات وي، دغه پر سر باندې بوج وي، پریشانی وي، دا به ټول الله محفوظ دی وساتي. او د سر بیماری چې دی مشکلات او دغه پریشانی دا به ټول الله جن لري کې جن ختم وکړي. دویم پر بدن باندې، پر مخ باندې چې څومره دانې وي، داغونه وي، الله به ټول نه محفوظ وساتي، د بیماری نه، د دانو نه، د داغونه به الله محفوظ وساتي. دریم سترګې به نه ړندېږي، د سترګې د بیماری نه به الله محفوظ وساتي. څلورم الله به د فالج د مرض نه محفوظ وساتي. یو عظیم او ښایسته دعا د خامخا د سره شیر کې ملګرو سره چې سبحان الله العظیم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله العظیم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله.